نو خیر دی یو لطیفه پکې راته ووایې نو دا یو سړی د هسپتال مخې ته ولاړ و ژړلې چا ورته یې ولې ژاړې وایي 10 کاله پس مې زوی وشو هغه هم ماشوم و مسلمان چې مسلمان وي د ده په سټ په توره پرته وي نیزه به پکې خښئ خو دی به د اسلام چغه وایي ځکه از یو لطیفه غوندې لږ ګپ هم دی او حقیقت دی حقیقت هم دی په یو ځای کې د ماسخوتن جمعې ته خلک را جمع شوي وو ناګنه یو سړی هغه جومات ته ورننوته او یو تکه سپینه توره یې راوویسته داسې یو چته کړه تاسو کې مسلمان څوک دی یاره چا هم نه وی چې زه مسلمان نه لکه مسلمان نه چې د جومات ته راغلی خو مسلمان یې که نه یو کس پکې پاسېده وی یاره زه مسلمان یې وی راځه ما پسې بار یې د جومات نه وویسته داسې لرې بوت هلته هغه سړي په ونه پورې 2 چیلي تړلي چیلي تاسو ورته ورغومي وایې که نه چیلي یې تړلي و هغه له توره ورکوي دي که دا یو په دې توره حلال که هغه حلال کړی دی بیا دې سړي ته ویې ته دلته کښېنه وایي زه بیا دې جومات ته ورځم یو دوباره ورغی جوړ بیا هغه توره وچته کړه وایي بل مسلمان ده کې څوک دی یو خلکو چې تورې ته وکتله خو د وینو سره او یې هغه یو یې پې سنبال کړه بس ټولو سرونه په ځمکه کې وټومبله بس هغه یو پکې ورته سر پورته کړو جي زمونږ د استاد مسلمان دی هغه راپاسې قسم په خدای که زه مسلمان یم دا وایي دا کلي مشر یم زه د خلکو په زور را مخې ته کړی نه یاره داسې شی دی ښه د لطیفو او یو بله درته یادګیرنه در کوم پخوا تاسو کتابونه ګورئ زما دا شاعران ادیبان وروڼه دا یاد دې سره ډېر ډېر څه وي ډېر مواد وي دې ډېر لرې لرې نظر اچوي په هر یو شیز باندې پخوا په زمانه کې بیربل ملا دوکیازا تاسو صرف دا نمونه شمارئ ملا نصرالدین شیخ چلی څلور شو بیا ورپسې چارلی چپلن بیا مسټر بین ستا په پاکستان کې میرا اوس په 9 نمبر دی په ټوله دنیا کې دلته په 1 نمبر دی او نوره کې په 7 نمبر کې چلیږي خو د بهرحال هغې سره به ګورو ما سره دومره لطیفې دی دومره پروګرام دی چې زه تاسو ته 3 میاشتې په دې ځای کې ولاړ سوال نه پیدا کېږي ټیم کم دی نو دا به راته ووایم دا پولیس لپاره ما یو دغه جوړه کړې ده که څه غلطي پکې وي د هغې بخښنه غواړم وای عجیبه جنگ دی عجیبه جنگ دی عجب مورچل دی عجب ګړنګ دی یا کله 19 مرې کله 15 مرې کله 19 مرې کله 15 مرې اور څوک حیران دی ناز که روان دی اور څوک حیران دی ناز که روان دی نه چا نیولې د چا نه ګریوان دی هغه نواب دی او که ملنګ دی یا کله 19 مرې کله 15 مرې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی ډېر شهیدان شول سپی کا افسر دی وطن مې ړنګ دی نو عجیبه جنگ دی یا کله 19 مرې کله 15 مرې یو ښځې خاوند مړ و نو ښځې ورته ژړل چې یې سړیه او داسې ځای ته روانې چې هلته بجلي نشته ګیس نشته اوړه نشته او غوړي نشته چیني نشته نغه یو پیغله دورې و هغه ورته په ژړا کوي ولې مورې دا پاکستان ته روان دي څه بل یو سړي لاس په دماکه کې الوتې لوی لوی چغې یې والې یو بل سړي ورته مړه دومره لوی لوی چغې یې دغه دا یو نه غونډه ته نه الوتې داسې نه وایي یو چرګونه کې بانګ ووی یو ګیدړ ورغی ورته یې راکوشه چې جمع وکړو دغه ټایم کې د کور نه یو غټ خرس پې راووتل یو ګیدړ یا الله کړی هغه چرګ ورته یې ولې ګیدړ ورته اودس مې مات شو نو ځکه مې د مینې نه پې داسې شعر لیکلی دی په دې برونای کې زما نه انټرویو هغه شته ده ما ته یې ویلې زه د دې خپل پاکستان نه 18 ملکونو پورې تلیم زما د په خدای قسمي قسم درته په رښتونې خورم چې دا 18 ملکونه را یو ځای کې ما ستا د پاکستان جوابي نه دي دا 18 ملکونه او بیا په پاکستان کې زمونږ د سواد د سیمې هر ځای ته چې ګورې جنت جنت دی د جنت نظارې دي
ما نه انټرویو اخیستلی تاسو سره حکومت څه نه کوي ما وایي نه وایي دا ولې ما ورته بس مونږ هم ولې څه نه کوو که بیا راته وایي د پښتنو کې دا ډزې ولې نه ختمېږي ما دا نه ختمېږي وایي دا ولې ما پښتنو کې ماشوم پیدا شي ډزې پې کوي په سنت یې ډزې کوي په سر خرل یې ډزې کوي په سالګرې یې ډزې کوي په پیدن یې ډزې کوي په واده یې ډزې کوي بیا مړم په ډزو شي زمونږ بنیاد په ډزو ایښودو شي دا پولیس والا خفه کېږي اما په دې 400 ډسټرکټ باندې ما ته یو پروګرام په میاشت کې مقرر کېږي په هغې کې یو سیچو وي یو زیمه یو د خیر ښېګړې والی یو پکې دغه پروډوسر داسې 4-5 کسان راجمع شوي وو د مخکې ورځو کې د ناظمان صاحبان ناستې صرف دا خبره زه دوی ته وړم نو پکې باس راغی سیچو صاحب نن به په هوایي فایرنګ باندې ټاپک باندې خبرې کوو ما څه مطلب وایي چې د هوایي ډزې به څنګه بند شي نو مې څوک خلک پې ووژني وایي نه یا بله ورځ هم یو ښځه په هوایي ګولۍ لګېدلې ده ما ورته دې بره څه کولو کور به ناسته وه ما ته وایي تا ته ګپ جوړ کړه مې رښتیا درته ووایم یو مې ګوره په یو ځای کې ډزې وشي دا پولیس ته ټولو ته پته ده ډزې وشي یا هسې څوک ډزې وکړي یا په خاطې کې ډزې وکړي یا په بل څه بل څه کې دا پولیس غریبانان ورپسې منډه کړي په لختو کې په ګنو کې په جوارو کې هغه سړی راونیسي چې په ګاډي کې راکښېنئ لا تانې ته را رسېدلي نه شي حقه ناظم ورپسې ټېلیفونو کې وي دا زما سړی دی پرېږدی نو هغه بیا سبا برید ته وایي داسې کار وکړئ چې تاسو خپله مرضي کوئ تاسو مقامي خلک یو دا لیډران ناظمان دا تلونکي راتلونکي خلک دی خپل کار کوئ دا اول چې ما کې څه غلطي وینئ بلکل د دې ګریوان نه ونیسئ ښه ما وې که نغی نو دا یو کور کره یو غل ورغی نو اغل دا سړي په ښځه تماچه کېښود څه دې نوم دی وایي نوم نه څه دی هغې ورته یې شګفته نو هغل ورته یاره تا خو نولم وایي زما د ښځې شګفته نوم دی یو بیا ولې په خاوند تماچه کېښود ستاسو نوم دی هغه ورته یاره زما خو ګوهر زمان نوم دی خو ما ته هم خلک د مینې نه شګفته وایي نو هغه هم پرېښود ما له دا خلک دی هوټل کې ډېر زیات تصویرونه وباسي او بلکل دا سترګې مې داسې شوي چې بیخي ړوند نه یم خو بس لکه ورخریب یم بټخیلې ته ډاکټر له لاړم هغه راله یوه سترګه داسې اوچته کړه ما یې ولې وایي د یوه کې خو مساله ده ما یې د دې بله کې به جانماز واچوم پرېږدې کلي کې مې د ماښام مونځ کو په لار روان یم اوس لکه غوندې تیاره و یو پنځه ښځې مخامخ را روانې وې یوه ښځه نور ورته وایي مخ پټ کړی وایي سړی دی مخونه یې پټ کړه چې یاره ما له نږدې رالې یوې چې راته وکتل وایي دا خو سړی نه وي دا خو میرا وسپې ما ته کلي کې اډو څوک د سړي زوی نه و بس تاسو دا وطن راله ښه دی که مړم شم تاسو به مې ښخوئ نور ما دې ستاسو علاقې ته ستاسو دې وطن ته ځان دا باقي زندګي سپارلې ده ما دا غونډ پاکستان کتلی دی بهر ملکونه مې کتلی دي خو ستاسو غوندې خوش اخلاقه دینداره مینهناک خلک ما داسې په یو بلکې په خپل پاکستان کې نه دی لیدلی لکه ستاسو د علاقې چې دي بعضې وخت تاسو نه هم لږه غلطي کېږي پولیس ووایم درته د مردان باډیچن ته چا بوتل یم واده ده نو دا سپیکر او میکونه او ډوکړه او باجې او ربابونه دا لګېدلي داسې محله وه محله کې مولیان و هغوی کې هم واده هغوی کې نه دوکړی او نه رباب او نه نغاره او نه ډولکي او یاره بس خاموشي و سوتیانه خلک و د شپې 1 بجه و یو هلک را پاڅېد او ما سره پشتی جوړ د په تماچې یو 15 ډزې وکړې یاره جوړ بس یو 10 منټه پس پولیس راغله زه یې روان کړم دا واده والا هلک یې روان کړ د هغه پلار یې روان کړ چا چاټو چوک له ورسېد هلک پلار هغه ولدال دغه پټې باندې 1500 روپۍ ورکړ بیا یې مونږ پرېښودو زمونږ په ځای هغه مولیان بوتله یو ګیدړ سره د واده سیره وه په لار باندې روان و چا ورته یې په دې سیره څه کې ګیدړ ورته یې د ماما مې واده دی سړي ورته یې ماما دی څوک دی وایي زمري وایي کښېنه مړه هغه زمري دی او ته ګیدړ یې دا ستا څنګه ماما کېږي ګیدړ ورته یې مړه زم پخوا زمری وم وایي چې واده مې وکړو نو ګیدړ شو ګرانو ملګرو شاعرانو ادیبانو وروڼو او زموږ د پولیس انتظامیې ملګرو دا یو کتاب ما چاپ کړ
ګپ ته مې راوس حقیقت په ټوکو ټوکو کې تاسو چې په دنیا کې د سسي سوچ کوئ او په دې کتاب کې موجود دي چې څه سوچ تاسو په د دماغو کې راځي که د ملک باره کې لکه یو کس لیکلی و دا پېښور خو پېښور دی که نه هغه مې د هوټل کې راټینګ کې مې نه ما دا خو ما ته هم پته چې پېښور خو پېښور دی که نه و دا دې سوچ نه دی کړ چې پېښور کې کار خلک څه کوي یې دغه ته مې سوچ نو ما ورته نه منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی خو څوک پکې موړ او څوک نهر دی که نه د چا بلډینګ او لینکوزرې پکې او چا روان کړی پکې خر دی که نه دا ټیک ده ما څوک په ټوډیو کرولو کې ګرځي څوک په کشا باندې بورې چلوي څوک په چمن خپلو بنګلو کې ګرځي څوک مزدورۍ باندې لارې چلوي د چا ښایسته کوټ او کمبل وي په سر د چا کمیس او نه څادر دی که نه بیا ما یې منم ښایسته ښایسته ملکونه شته دی خو موږ سره جوخ افغانستان دی که نه زموږ دا خړ کورونه خړې میرې دا پاکستان خو پاکستان دی که نه دا نظمونه چې تاسو وګورئ زه به تاسو ته اوس یو ترانه وړاندې کوم